سلامونه په دې ګله چې روغ اوسئ که ووایو چې افغان کرکټ بورډ کې د لومړي ځل لپاره پیسې څه ناڅه په سم ځای کې لګېدلې دي نو بې ځایه به نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبډلې لپاره یې د سلاکار روزونکي یا منټور په توګه باندې د هندي کرکټ ملي لوبډلې پخوانی بیټسمین او پخوانی کپتان اجے جدیجا ټاکلی دی. بهترینه فیصله، ښه فیصله او ټایمینګ چې ډېر مهم دی په دې کې چې کوم وخت کې دغه فیصله کیږي دا ډېر زیات مهم دی. که څه هم څه وړاندې شوی وی ډېر به ښه وی خو کیدای شي کرکټ بورډ په دې باندې په خبرو باندې بوخت و ځکه نوموړی د کرکټ ایکسپرټس په توګه باندې له بېلابېلو رسنیو سره فلحال مصروف و. 52 کاله عمر لري. د هریانا، جموں کشمیر، ډیلي لوبډلو لپاره په فرست کلاس کې لوبېدلی دی. 196 نړیواله 500 ورځې لوبې کړي دي. 15 ټسټ لوبې کړي. ټسټ لوبې کې ریکارډ چندان ښه نه دی خو ونډه کې ډېر ښه لوبې کړي دي. 6 سنچریانې، 10 50 1999 ورلډ کپ کې د هند لپاره سنچري هم والې وه. بدبختانه هغه لوبه د هند لپاره بدبختانه چې اسټرالیا په وړاندې ماتې خوړلې وه. نو کرکټینګ وایز که ورته وګوري یو ښه ټینګ ټانګ ورته ویلی شو چې د افغانستان کرکټ لپاره لوبډلې لپاره ډېر اغېزمن او ګټور ثابت دی. چې یو وجه هم دا ده چې نوموړی په پریشر کې ډېر د هندوستان لپاره لوبېدلی دی. کپتان پاتې شوی دی. ډېر لوبغاړي د لاس لاندې تېر شوي دي. نو افغان لوبغاړو سره به کار ورته ډېر زیات اسانه وي. انډیا کنډیشن دی، ورلډ کپ دی او افغانستان د تخنیکي لحاظ افغانستان کې کوم تغییرات نشي راتلی د افغانستان په لوبغاړو کې ځکه هغه وخت موږ نه تېر شوی دی. کم تر کمه لوبغاړو ته یو ذهني سټرینث یو قوت ورکولی شي. اجے جدیجا چې د لوبډلې سره د مرستیال لوزونکي په توګه باندې مل شوی دی. نو ویلی شو چې په ځای فیصله ده، ښه فیصله ده په دې هیله چې ورلډ کپ کې ډېرې څه زده کړې له دغه روزونکي څخه وکړي ځکه د روزونکي یوازې ښودل وي، ویل وي او عملي کول، پریکټس او تمرین او د هغې اپلای کول هغه بیا د لوبغاړو کار دی. نو په دې هیله چې اجے جدیجا د افغانستان لپاره په دغه نړیوال جام کې ګټور ثابت شي.